د یو وخت خبره ده په یو کلي کې یو غریب خو ډیر مطمئن مچی مار اوسېده چې د هغه نوم امان الله بجیرو. خو د کلي ټولو خلکو به ورته د مینې نه امان مچی مار وي. د امان الله کور کچه و خو زړونه یې کلک و. د هغه سره یو صبر کوونکي ښځه، 3 ماشومان او 2 مور او پلار اوسېدل. په کور کې به اکثر شور و، کله د ماشومانو خندا، کله د مور نصیحتونه او کله د پلار اوږدې اوږدې دعاګانې. یو سحر داسې و چې لمر لا نه و راختلی. امان الله جال راټولولو چې ښځې یې وویل: ووره ای سړیه، که نن میان کمو نو مه خفه کېږه، ماشومان د پرونه داسې یو پوښتنه کوي. امان الله په موسکا کې وویل: کومه پوښتنه؟ ښځې وخندل. همدا پوښتنه چې ابو نن میان دي که بیا د روټۍ سره صبر دی. امان الله وخندل او وی ویل: هغوی ته وایه صبر هم د الله یو خاص نعمت دی، خو صرف سالن پکې نه ښکاري. کله چې امان الله کار دپاره وتلو نو پلار ورته دا نصیحت وکړو: بچي دا خبره یاد وساته، په کومه ورځ چې د صبر کول مشکل شي، په هغه ورځ شکر ویستل اسان جوړ کړه. امان الله د پلار نصیحت په غور واورېدو، کښتۍ ته روان شو او په زړه کې یې دعا وکړه. سمندر د هغه دپاره د رزق لاره وه، خو ورسره امتحان ومو. کله به پیچتي مهربانه وي او کله به داسې توپانې شوي چې د کنټرول نه به بهر شوي. کله چې به میان ډېر و، امان الله به په کښتۍ کې ناست و، خندن به یې او ویل به یې: یا الله چې دومره دې راکړې ده، اوس زور او طاقت هم راکړه، هسې نه جال پورته کولو کې مې لاسونه ستړي شي. او چې کله به هېڅ میان نه و نو صرف به یې دومره وویل: الله ښه پوهېږي کیدای شي نن د میانو روژه وي. کله چې په کور ته رالو، ماشومان به په دروازه کې ولاړو او وبه ویل: ابو نن میان راوړل. خو کله به امان الله کڅوړه پورته کړه او ویل به یې: نن میان نه دي راغلي، خو یوه ښه کیسه راغلې ده. ماشومان به خوشحاله شو، ځکه هغوی پوهېدل چې د ابو کیسې هم د خزانې نه کمې نه دي. د امان الله په کور کې غربت او خو شکایت نه و. ښځې به یې اکثر ماشومانو ته ویل: وګوره بچو، موږ شتمن نه یو، موږ دولت نه لرو، خو ناشکره هم نه یو. همدا صبر، همدا شکر او همدا لږه خندا الله تعالی ته ډېره خوښه شوه. یوه ورځ چې اسمان ډېر تور شو او د سمندر رنګ بدل شو، امان الله لکه د عادت مطابق میانو نیولو ته لاړو. ناڅاپه هوا تیزه شوه، چیفي اوچتې شوې او سمندر کې سخت توپان راغی او د هغه نه کښتۍ ګډوډه شوه. امان الله جان پرېښودو او وی ویل: یا نه، نن داسې ښکاري چې میان نه، خو چې زه به واپس لاړ شم او که نه. څه شېبې وروستو داسې و لکه څوک یې سوچ بند کړي. توپان ودرېدو، سمندر خاموش شو، بیا په اوبو کې رڼا ښکاره شوه او یوه پړي راوختله. امان الله سترګې وخړولې. یا نه، نن خو سمندر هم سرپرایز راوړو. پړي په خندا وویل: مه یریږه امان الله، زه پړي یم، بس نن مې صرف د اوبو جامې اغوښتې دي. امان الله وارخطا شو. پړي او زما ماهي ته ما خو تر اوسه صرف میان لیدلي دي. پړي موسکا شوه او وی ویل: همدې وجې نه راغلی یم، زما ستا او د ستاسو د کور د خلکو صبر او شکر ډېر خوښ شوی دی. که میان کم هم وي، خو ستاسو شکر ډېر زیات دی. پړي هغه ته یو څو الفاظ وښودل او وی ویل: چې کله درته ضرورت وي دا الفاظ وایه، میان به د باران په شان راځي درته، او چې ضرورت دې پوره شي بیا دا الفاظ وایه، باران به د میانو ودرېږي. امان الله زر وویل: زه واده کوم، لالچ به نه کوم، بس دومره به اخلم چې زما د کور دپاره بس وي. پړي مطمئنه شوه، موسکا یې وکړه او سمندر ته لاړه.
د هغې ورځې نه وروستو د امان الله ژوند ډېر اسان شو، خو زړه یې هماغسې ساده پاتې و چې دعا به یې وکړه. میان به رښتیا د باران په شان راغلل، هغه به وخندل او ویې ویل هلکه نن خو داسې ښکاري چې میان کوم وختي دفتر ته راغلی دی. کور ته چې راغی ماشومان ورته د خوشحالۍ نه ټوپونه ووهل او وی به یې. ابو تاسو خو جادوګر وته. امان الله وخندل او وی ویل ورته یادونه دی دا د شکر برکت دی. هغه به تل د ضرورت مطابق میان اخیستل او پاتې به یې غریبانو ته ورکول. د کلي خلکو به ویل امان مچیمار د زړه ډېر شتمن دی، د زړه نه ډېر ښه دی. خو د هغه خوا ته یو بل مچیمار اوسېده چې نوم یې کریم و. کریم محنت لږ او حساب ډېر کو. هغه چې د امان الله ترقي ولیده نو زړه یې وسوځېد او زړه کې یې وویل په ایمان زمونږ تیل نه سوځي او راشه وګوره د خلکو اوبه سوځي، ده ضرور څه نه څه شارټکټ سې کړی دی. یوه ورځ هغه د کړکۍ نه کتل چې امان الله دعا کوله. کریم نیمه خبره واورېده او په زړه کې یې وویل بس همدا کافي ده، اوس په ورسره راکاږم. ما وی که نه چې ده څه نه څه شارټکټ سې کړی دی، دا خو ډېره اسانه طریقه ده. هغه منډه کړه، سمندر ته لاړو، انپاس یې وویل او رښتیا میان شروع شو. هغه وخندل او وی ویل نن خو به دا ټول بازار زه واخلم. هغه ډېر خوشحاله شو، خندل یې او میان په خپله کښتۍ کې راپرېوتل او ورو ورو کښتۍ ډکه شوه. خو چونکې هغه ته د ودرېدو هغه دعا نه وه یاده، هغه لالچ وکړو، کښتۍ د میانو نه ډکه کړه او کښتۍ دا په یاد شروع کړو چې وروره زه نرګي یم، خزانه نه یم. خو کریم ونه درېده، ناڅاپه کښتۍ واوښته او هغه د لالچ سره سمندر کې ډوب شو. دا خبره چې کله په ټول کلي کې خوره شوه، امان الله سر ښکته کړو او وی ویل نعمت د شکر سره پاتې کیږي او د لالچ سره ډوبیږي. د هغې ورځې نه وروستو په کلي کې د صبر، قناعت او شکر مثالونه ورکړي کېدل او د امان الله بجیر دا کیسه نسل په نسل بیانېده. نو دا کهاني موږ ته دا سبق راکوي چې الله د صبر کوونکو لاس تش نه پرېږدي او څوک چې په خندا شکر کوي د هغه ژوند خپله اسانه شي.